د ایران ولسمشر حسن روحاني په خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل وستایل او ویل چې د موافقې د سخت دریځو پرته د ټولو اړخونو رضایت ترلاسه کړی دی. روحاني نن یکشنبه د ایران پارلمان ته ویل دا معامله د ایران د اقتصاد لپاره یو پیل دی. اټومي معامله په حقیقت کې د هیواد په تاریخ کې یوه طلایي پاڼه ده. د دې خبرو اترو په مهال موږ وشوای کړای چې د ځواکمنو هیوادونو داسې مدیریت وکړو چې هغوی زموږ اټومي حقوق وپیژني. د ډیرو اوږدو خبرو اترو وروسته ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو تیر کال جولای میاشت کې د پراخ ټول اړخیز عملی پلان په نوم دغه غټ ګام اوچت کړ. د ملګرو ملتونو د څار ادارې لخوا د تصدیق اعلان سره اوس ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو راتلونکی ګام د موافقې عملی کېدل دي. خو متحده ایالات وایي چې د نړۍ ځواکمنه هیوادونه به له نږدې نه د ایران څار ته دوام ورکوي. موږ به ډاډ درکړو چې په اټومي وسلو سنبال ایران په اړه اندېښنه د منځني ختیځ د امنیت او نړیوالې سولې لپاره ګواښ لرې شوی دی. د ایران موافقه چې د زرګونو سنټرفیوژونو له منځه وړل او د اوبو د یو لوی ریکټر تخریب پکې شامل دی هم متحده ایالاتو سره مرسته وکړه چې ایران سره په نورو مسلو باندې خبرو ته کینی. دا لږ تر لږه د یو فشار پیل و چې کم له کمه له ایران سره د سوریې په څیر مسلو باندې خبرې وشي او یو سیاسي بهیر پیل شي چې هغوی پکې شامل دي. نو ځکه بیا هم دا ډیره د پام وړ موضوع ده. خو ځینې بیا په دې وروستیو کې د ایران لخوا پارونکی عمل لکه د کم وخت لپاره د امریکایي ماڼوګانو نیول داسې اندېښنې رابرسېره کړي دي چې ګواکې واشنګټن د تهران سره ډیر چټک ګام اخلي. دا یوه اشاره ده چې موږ کومې خواته روان یو. زه فکر کوم د ایران سره معامله تر ټولو احمقانه معامله ده چې ما په ټول ژوند کې لیدلې ده. خو څېړونکي وایي که چیرې ایران د معاملې په لومړي کال کې د عملي کېدو یوه قاطع سابقه جوړه کړي دا به د متحده ایالاتو د هر راتلونکي مشر لپاره ګرانه وي چې په دې معاملې کې د امریکا ونډه باطله کړي. د اټومي موافقې د عملي کېدو سره اوس به ایران خپلو هغه شتمنیو ته لاسرسی ولري چې په خارجي بانکونو کې کنګل شوي وو. د اټکلونو له مخې د ایران شتمني چې په خارجي بانکونو کې کنګل د لسګونو میلیارډو ډالرو ته رسیږي. خو د امریکا لخوا د بشري حقونو او تروریزم د ملاتړ په تړاو په ایران لګول شوي بندیزونه به لرې نشي. دا د دې معنا لري چې په متحده ایالاتو کې به په ایران د اټومي پروګرام لپاره د لګول شوي بندیزونو لرې کېدل به دومره تاثیر ونه لري. ښایسته جانې په راتلونکو میاشتو اونۍ کې به معلوم شي چې د ایران خلکو ته څومره ګټه رسیږي. ډېره زیاته مننه برېښنا جانې له تا نه. کور ودان.